د اختري یا قرباني مسائل. اتمه مسله پښتنه که یو سړي دکانونه درلودل او په کرایه ورکړي و او یا یې مځکه او یا باغ درلودي، د دې قیمت معتبر دی او که حاصل معتبر دی؟ جواب: د شیخینو په نس قیمت معتبر دی چې قیمت یې نصاب ته ورسیږي، اختري پر واجب دی، او که قیمت و نصاب ته نه رسیدي نو بیا اختري نه دی واجب. او امام محمد صاحب وایي چې حاصل معتبر دی، نو که د جایداد د او د عیال د یو کال نفقه ورکوله بیا اختري پر واجب دی، او که د یو کال نفقه نه ورکول اختري نه دی واجب، چې فتوا د امام محمد صاحب پر قول باندې ده. رد المختار جلد 2 صفحه 1 هندیه جلد 6 صفحه 208. نمه مثلا کچيري دی وسړي شزه بالغان زامن او لونی دومره مال ولري چې اختري پر کیږي نو دوی به اختري کوي. د شزه اختري پر خاون او د زی اختري پر پلار نه دی واجب. کچيري دوی خپل شتمن وي همدا شان پر زامونو د مور پلار اختري واجب نه دی. کچيري یو زوی د مور او پلار لپاره اختري کوي بیا څه خبره نشته چې دې اختري ثواب وزوی ته هم رسیږي. او کچيري اولاد نابالغ وي نو بیا اختري نه پر پلار شته نه پر دوی خپل. فایت المفتی جلد 8 صفحه 103. در المختار على صدر رد المختار جلد 5 صفحه 222. لسمه مسله په حرام مال کې نه زکات شته نه اختري شته او نه هم سرسایه شته. لکه د سود په مال کې د غلا د غصب او کپرس یو مسلمان داسې حرام مال ولري نو په کار دا ده چې ټول خیرات کړي و مسکینانو ته ورکړي. احسن الفتاوى جلد 2 صفحه 506. شامی جلد 2 صفحه 28. یو ولسمه مسله که پر یو سړي پور قرض باندې وي، مثلا 15 لکه او له 10 سره 15 لکه روپۍ وي، نو پر دغه سړي باندې اختري نشته، خپل پور دی ادا کړي. در المختار جلد 2 صفحه 5. دولسمه مسله پر مسافر باندې اختري نه دی واجب که څه هم روپۍ ولري. رد المختار عن حمیش الشامی جلد 5 صفحه 222. دیارلسمه مسله که یو سړی کافر وو، مسافر وو او یا فقیر وو او د اختر په درېمه ورځ یا مسلمان سو یا غنی سو او یا هم مقیم شو، پر هر یو اختري واجب دی. رد المختار جلد 5 صفحه 222.